له تاسو څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپل شخصي چارو په باب د هغو خپل خوخه ده په ښه توګه چې څه کوي ورې کړي پر تاسو څه مسؤلیت نشته الله ستاسو ټول لکړو ورونه خبر ده د عدت په موده کې کتاسو له هغو کندو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړی او کې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله په هیږي چې هغوی به په زړونو کې دریاديږي خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ کومه خبر کول وي نو په روا ډول دی وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخت مکوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي خو په هیږي چې الله ان ستاسو د زړونو پر ازونو پوهیږي نو له هغه نو ویریږي او په دې هم پوهیږي چې الله زغمونکی دی له وړو خبرو تیریږي پر تاسو هیڅ ګناه نشته خپل خځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مون نوی وروړی او مہر مون نوی ټاکلی په دې صورت کې هغه ته څه ورکول ضروری دي وسوال دي د خپل وسه او بیوزلی دي د خپل وسه په اندازه په ښه توګه څه ورکړي دا پر نیکانو حق دی او که تاسو له لاس ورولو مخکې طلاق ورکړی وي خو مہر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مہر ورکول وي دا بیل خبره ده چې خزه نرمه وزه وکړي او مہر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي او تاسو یعنی نارینه که ښه وزه وکړي نو دا له تقوا سره ډیره ښایي په خپل منځي چارو کې مروت مه هیروئ الله ستاسو عملونه ویني د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیر بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام درېږي که امنیت خراب وي نو که پلي او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه تاسو ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ له تاسو نه چې څوک عمري او وروسته کونډې پریښي وي هغوی باید د خپل کندو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه نه ایستل کیږي بیا که هغوی په خپل ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسو هیڅ مسؤلیت نشته الله پر ټول برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی په همدې ډول کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته د هم په مناسبه توګه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړای شي دا پر متقیانو حق دی په دغه شان الله خپل حکمونه تاسو ته په ډاګه څرګنده درخي هیله ده چې تاسو له پوهې او ادراک سره کار وکړئ تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټوبې پریښي وتلي وو او د هغو شمیر زرګونو ته رسید الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی له تاسو نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم او د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي تا پر هغه موضوع څخه غور کړی دی چې موسی نو وروسته د بنی اسرائیل مشرانو ته پیښ شوی و هغه خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه ترڅو چې موږ د الله په لار کې جنگ وکړو پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسو ته د جنگېدو امر وشي او تاسو ونه جنگېږئ هغه ځواب ورکړ نه خیر دا څنګه کېدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنگېږو په داسې حال کې چې موږ له خپل کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل او عیال موږ څخه بیل کړی شوی دی او کله چې هغه ته د جنگېدو امر وشو نو یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغه هر یو تیری کوونکی پیژني د هغه پیغمبر هغه ته ویل چې الله تعالی ستاسو پادشاه ټاکلی دی د دې خبرې په اورېدو هغه ویل هغه څنګه پر مونږ باندې د پادشاه کېدو استحقاق وموند د هغه په پرتله مونږ د پادشاهۍ زیات وړیو
او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر جواب ورکړ الله پر تاسو همغه غوړه کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چې اته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخی ده او هر څه باندې عالم دی. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسو ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسو د رب له لوري ستاسو لپاره د ډاډګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرختي راوړي. که تاسو مؤمنان یې نو دا ستاسو لپاره ډیره ستره نښانه ده. بیا چې کله طالوت لښکر سره وخوځېد نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسو ازمویښت کیدونکی دی. څوک چې د هغه اوبو څښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کیدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه، زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای. خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینې توګه له هغو کسانو څخه چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي. د پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړي دي، چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وای نو دا نشوی کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. ای مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد خوري او نه سپارښت کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. له الله هغه ژوندي ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي. په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړی شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي
هغه یو داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅ کله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په جواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اوریدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سم لاره نه ښیي. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل یوه ورځ یا 2 ساعته به پروت وو. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه را پاڅوو، په غوښه او په ستوکي پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی.